بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي در سره تکرار کړي وي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په دې چینل کې ټول درسونه لرو. که تاسو غواړئ چې نور درسونه مثلا الجبر، هندسه، مثلثات، ساینسي مضامین مثلا کیمیا، بیولوژي او فزیک در سره مخ ته بوځئ، نو په چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ پلیلیستو ته او پلیلیستو کې تاسو ته هر درس چې تاسو غواړئ په دري ژبه کې پښتو ژبه ټول موجود دي او کوشش وکړئ چې دا درسونه نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو چې په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک اوسو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د حساب په دریم څپرکي کې وو چې هغه عبارت د کسري عددونو څخه ول. کسر هم په دوه برخو ویشلی وي، یو عام کسر بل اشار کسر. عام کسر هم خلاص کړو، له خیر راځو دریم دویمه برخه چې هغه اشار کسر ده، هغه به شروع کړو. نو تاسو مخکې د دې درس شروع کړو، اول به تاسو یو قلم او کتابچه موجوده وي او کوم شی چې تاسو ته مزاحمت کوي او د درس هم لرې کوي هغې نه به لرې کوئ. بعد د هغې نه به کوم شی چې درته ویډیو کې وایم ځان سره به یاداش کوئ. کوم سوالونه چې درته حلوم هغه سوالونه به حل به زده کوئ. بعد د هغې نه کوم کتابونه چې در سره دي هغه کتابونو سوالونه تاسو ته درسره حل کړئ. انشاءالله حتما دا درسونه تاسو ته ډېر ګټور تمامیږي. ګران زده کوونکو، راځو خپل درس ته او عنوان لیکو چې اشار کسر، یا موږ ورته وایو چې اشاري عددونه. ګران زده کوونکو، اشار یو عربي کلمه ده چې د عشر څخه اخیستل شوې او عشر معنا د څه شي ده؟ معنا د لس ورکوي. یعنې موږ کله چې وایو اشار یعنې معنا یې دا ده چې لسیز، یعنې لسیز دا معنا چې موږ ولرو لس، بیا ولرو سل، همداسې زر، همداسې مثلا لس زره، همداسې ټکه ټکه، یعنې یو صفرونه وي دې ته بیا موږ اشار وایو، یعنې لسیز ورته وایو. پس موږ تاسو داسې وایو چې کسر اشار یا اشار کسر چې دا خپله عشر په معنا د لس ده او اشار لسیزو ته وایي. او ساده یې تعریفوو، هغه عام کسر چې مخرج لسیز وي یا لس وي، سل وي، زر وي، نو هغې ته موږ کوم کسر وایو؟ اشار کسر وایو. یعنې موږ داسې وایو چې اشار کسر د زده کولو لپاره چې موږ دې درس راغلی او زده کوو، موږ دا په یاد وي چې اشار کسر ډېر یو ساده کسر ده او ډېر ساده زده کېږي. په دې چې اشار کسر چې دا د عام کسر یوه برخه ده او عام کسر خو موږ په مفصل ډول باندې په مخکې درسونو کې مطالعه کړی ده. نو چا چې عام کسر زده وي هغې ته اشار کسر بیخي اسانه ده. نو موږ داسې وایو چې کوم عام کسر چې مخرج لس، سل، زر دا عددونه وي، نو موږ هغې ته اشار کسر وایو. لکه موږ لیکو چې 12 تقسیم پر لس، یا 3 1 2 تقسیم پر سل، او یا لیکو چې 15 تقسیم پر زر. نو دغسې عددونه چې موږ ولرو چې عام کسر وي او د هغې د مخرجونه مثلا لس وي، سل وي، زر وي، نو دغه موږ په اشار ډول باندې لیکلی شو چې ولیکو چې 1.2 داسې ولیکو، او یا دا ولیکو چې 3.12 داسې ولیکو، او یا دا داسې ولیکو چې 0.005 دغسې. یعنې کله چې موږ یو کسر ولرو عام او د هغې مخرج لسیز وي، یعنې دغه عددو څخه یو عدد وي او یا دا عدد وي چې لس په توان د n، او تاسو پوهېږئ چې لس په توان د n په دې معنا ده که n ته یو ورکو نو لس کېږي، دوه ورکو سل کېږي، درې ورته ورکو زر کېږي، او که څلور ولیکو نو لس زره کېږي، او که 15 ورکو په دې معنا ده چې یو ده او 15 صفره لري. صحیح ده؟ نو دغسې کسر چې موږ ولرو چې مخرج لسیز وي، لس عددونه وي، نو دې ته موږ کوم کسر وایو؟ دې ته موږ اشار کسر وایو. ګران زده کوونکو، کله چې موږ یو اشار کسر چیرته لیکو، مثلا موږ لیکو چې 12.315.2، دلته موږ دوې برخې لرو. اول خو دغه علامه چې دلته لیکل شوې دا د اشار علامه ده، اشار علامه یا د اشاریه علامه ده. صحیح ده؟ د دې علامې دوه برخې دي چې یو دوه خواوې دي چې یوه خوا یې د ښي خوا ده او بله یې د کیڼ خوا ته یا چپ خوا ته ده. دغه چپ خوا چې ده ګران زده کوونکو دغه تام عدد دی، تام عدد، یا ورته پوره عدد هم وایي، پوره عدد، او یا ورته صحیح عدد وایي، صحیح عدد ورته وایي، صحیح عدد. صحیح ده؟ دی پوره عدد ده. او د اشاري ښي خوا ته چې ده دا ګران زده کوونکو دا اشاري ارقام دي. لیکو اشاري ارقام. صحیح ده؟ نو موږ یو اشار کسر کې دوه برخې لرو، یو چې دا تام عددونه دي یا پوره عددونه دي، او یو چې دا اشاري عددونه دي، او په منځ کې د دې چې دا اشاري علامه ده چې دا تام عددونه او اشاري عددونه د یو بل څخه شي کړي دي، جلا کړي دي. ګران زده کوونکو، دا و د کسر اشار په باره کې یو څو خبرې او تعریف. او بله خبره چې موږ دلته باید زده وي هغه دا ده چې اشار عددونه څه رقم ویل کېږي. موږ داسې وایو چې تام برخه یا پوره برخه مکمل هغه عادي عدد غوندې وایو، او اشاري برخه چې دا هغه بیا جدا جدا هر عدد نوم اخلو. داسې نه وایو چې مثلا مکمل هغه عدد بیان کو. مثلا که دلته موږ وایو چې دا عدد وایو، موږ وایو چې 12.315
درې یو پنځه دوه یعنې داسې وایي داسې نه وایي چې 3152 داسې نه وایي داسې غلط ده یعنې اشتباه راځي خو بیا هم که موږ چېرته یعنې کار د دې لپاره چې کار تیز کړو خبره زر حل شي او سړی زموږ مقابل جانب زر په خبره پوه شي که مکمل یې ورته ووایي مشکل نشته خو باید په دې پوه اوسئ چې داسې ویلې سم نه دي نو تاسو وایئ چې 12.3 یو پنځه او دوه دلته هم ګرانزه کوونکو مثلا که دا عدد تاسو وایئ اشاري بیا وایي سره رقم 1.2 او کله وایي سره رقم وایي 3.12 دلته که وایي 0.000.5 او یا داسې که موږ ولرو چې 1.2.3.4.5 صحیح ده او موږ ته وایي چې دا عدد وایي موږ وایو چې 121 یعنې تامه برخه یې موږ کولی شو چې همغه عادي عدد غوندې ووایو 121.3.4.5 صحیح ده موږ دغسې کولی شو چې اشاري عددونه اوس خو تاسو په دې باندې پوه شوئ چې یو اشار کسر تعریف څه ده ویلې څه رقم کېږي او څو برخې لري اشاري ارقام کومه دي پوره ارقام څه رقم دي په دې ټولو باندې تاسو پوه شئ اوس موږ تاسو راځو په بله موضوع کې بحث کوو هغه د اشار کسر ډولونه دي نو موږ لیکو چې د اشار کسر ډولونه اشار کسر ګران زده کوونکو کله چې موږ غواړو چې وویشو یا ډولونه بیان کو نو اشار کسر د دوه برخو له نظره ویشل کیږي یو چې دا د اشاري رقمونو له نظره یعنی د اشاري رقمونو له نظره ویشل کیږي او بل چې دا د تام رقمونو له نظره ویشو یعنی موږ ته کله ویل کیږي چې تاسو واخلئ دغه اشار کسر وویشئ په ډولونه یې ووایئ نو موږ تاسو چې کله ورته ویشو موږ ورته وایو چې دا چې اشار کسر چې ده په دوه نظره یعنې موږ هغه ویشلی شو ولې چې یو اشار کسر چې دوه برخې لري لکه موږ لیکو چې A اشاره B نو دلته یو تامه برخه ده او یو اشاري برخه نو ډولونه ویل کېږي هم د دې د نظر ډولونه لري هم د دې د نظر ډولونه لري نو موږ راځو د دې دواړو ډولونه جدا جدا تشریح کوو اول راځو د تام رقمونو له نظره اشار کسر په څو ډوله ده په عمومي ډول ګران زده کوونکو په یاد وي چې د تام عددونو د رقمونو له نظره چې دا اشار کسر په دوه ډوله ده یو ته خالص کسر وایي خالص ورته وایي او یو ته چې وایي مخلوط ورته وایي مخلوط خالص ګران زده کوونکو کم اشار کسر ته وایي هغه اشار کسر ته خالص ویل کېږي چې د هغې تامه برخه یا پوره برخه یې صفر وي یعنې کوم عدد نه وي فقط صفر راغلی وي لکه موږ ته ولیکل شي 0.5 دلته تاسو ګورئ تامه برخه یا پوره برخه یا صحیح برخه یې ګورئ چې ده صفر ده نو دې ته موږ خالص اشار کسر وایو یا 0.123 داسې یا 0.521 داسې موږ ګورئ چې دې اعدادو کې لومړی برخه یا دغه تامه برخه چې ده هغه ټول صفر ده نو دې ته موږ چې وایي خالص وایو کله چې دغه تامه برخه صفر نه وي یو عدد وي نو هغې ته بیا موږ مخلوط وایو لکه سره رقم موږ ولیکو 15.21 دلته ګورئ چې تامه برخه چې ده یو عدد ده نو دې ته بیا موږ چې وایو مخلوط کسر یا 2.1.3.2 داسې تاسو ګورئ چې تامه برخه یو عدد ده نو دې ته موږ چې وایو مخلوط کسر 15.1.304 نو دا کوم کسر د یو مخلوط کسر ده په دې چې دا تامه برخه لري دا عددونه تامه برخه لري دا عددونه چې لري تامه برخه لري نو کوم عددونه چې تامه برخه نه لري صفر وي هغې ته خالص وایو او کوم عددونه چې تامه برخه ولري او هغه عدد وي هغې ته موږ تاسو چې وایو مخلوط وایو دا و د اشار کسر ډولونه د تام عدد له مخې صحیح شو د اشاري رقمونو له مخې ګران زده کوونکو بیا هم په څو ډوله ده په دوه ډوله ده یو ته موږ محدود اشاري کسر وایو محدود او بل ته یې وایو غیر محدود یا نامحدود هم ورته ویل کېږي غیر محدود یا نامحدود یا دې ته موږ محدود ته غیر متوالي هم وایو متوالي یعنې په دې معنی چې پی در پی سلسلهوار نه دي راغلي او غیر محدود ته موږ متوالي بیا وایو متوالي یعنی متوالي کسر ورته وایي صحیح ده معین و نامعین هم ورته ویل کېږي صحیح ده محدود کم کسر ته ویل کېږي ګران زده کوونکو د اشاري رقمونو له مخې ویشل شوی محدود هغه اشار کسر ته وایي چې د هغې د اشارو رقمونو شمیر معلوم وي یعنې 100 دانې 2 دانې 3 دانې 4 دانې هغه ټول لیکل شوي وي لکه سره رقم موږ لرو 15.213 داسې تاسو ګورئ چې د دې اشاري رقمونه چې دي 3 دانې دي او هغه 3 واړه شمیر عددونه معلوم دي نو دې ته موږ چې محدود کسر وایو یا 15.100
0.002 داسې ولیکو نو موږ دلته ګورو چې د رقمي د اشار رقمونو تعداد او شمېر چې ده معلوم ده او یا لیکو 6.21034 صحیح ده تاسو ګورئ چې د اشاري رقمونو شمېر 6 دانې ده او هغه عددونه هم چې دي معلوم دي نو داسې کسر چې موږ ولرو چې د هغې اشاري رقمونه معلوم وي نو هغې ته موږ غیر متوالي یا محدود یا معین اشار کسر ووایو صحیح شو راځو غیر محدود یا متوالی کسر ته هغه کسر ته ویل کېږي ګران زده کوونکو چې د هغې د اشاري رقمونو شمېر نه معلوم یعنې یو دانه ده 2 دانې ده 3 دانې 10 دانې ده دا معلوم نه ده چې څو دانې دي نو دې لپاره ته موږ متوالی یا غیر محدود ورته وایو صحیح ده یعنې دا فرق ده او په عمومي ډول په څو ډوله ده په 3 ډول ویشل کېږي په 3 ډوله ده یو ته وایي خالص متوالی ګران زده کوونکو یو ته خالص وایي یو خالص هغه د تام عددونو له مخې و دې ته وایي خالص متوالی یعنې متوالی د اشاري رقمونو له نظره ده او چې ورته وایي خالص متوالی دا معنی ورکوي ګران زده کوونکو چې عدد د اشارې نه بعد یو عدد ده او هماغه عدد شمېر نه ده معلوم ډېر ځله تکرار راغلی ده او هغې ته موږ بیا خالص اشاري وایو یا خالص متوالی وایو لکه 15.3 همداسې ټکی ټکی ادامه لري اوس موږ وایو دلته څو دانې دي شمېر نه ده معلوم خو کوم عدد د 3 ده چې تکرار راغلی نو چې 3 معلوم ده دې ته خالص متوالی اشار کسر وایي یا 6.15 ټکی ټکی همدغسې ادامه لري یا 9.9 ټکی ټکی ادامه لري نو کله چې دغسې عددونه موږ ولرو چې د هغې د اشاري رقمونو شمېر نه وي معلوم او دا رقمونه ټول یو شی وي نو دې ته بیا موږ چې وایي خالص متولي اشار کسر صحیح شو دویمه برخه چې دا دویم عدد چې دلته ده اشار متولي کې هغې ته موږ مختلط وایو ګران زده کوونکو مختلط ورته وایي مختلط څه رقم ده مختلط دا معنی چې د اشارې نه بعد یو عدد اول مثلا یو عدد شته بعد د هغې نه بل عدد چې راغلی تکرار راغلی ده یعنی یو عدد پکې تکرار نه ده او بل عدد تکرار دی او شمېر یې نه ده معلوم لکه موږ لیکو 6.3 ټکی ټکی نو تاسو ګورئ چې بعد د اشارې نه 3 راغلی او 3 تکرار نه ده بعد د هغې نه 2 تکرار راغلی ده نو دغه 3 چې ده پکې اضافه راغلی یا پکې غیر متولي راغلی نو داسې عدد چې پکې راغلی دې ته بیا موږ مختلط متولي اشار کسر وایو یا 3 ټکی ټکی تاسو ګورئ چې بعد د اشارې نه 6 راغلی 6 نه بعد 3 همداسې تکرار راغلی او یا لیکو 2.3 ټکی ټکی چې بعد د اشارې نه ګورئ دا 2 یا 3 او 2 چې دي دا تکرار نه دي او بعد د هغې نه 15 بیخي چې راغلی تکرار راغلی نو دې ته بیا موږ چې وایو مختلط متولي اشار کسر صحیح شو او درېمه برخه چې ده درېم عددونه چې دي ګران زده کوونکو چې دلته موږ وایو هغه غیر نسبتي عددونه دي غیر نسبتي عددونه ګران زده کوونکو کوم عددونه ته ویل کېږي هغه عددونه ته ویل کېږي چې بعد د اشارې نه د عددونو شمېر هم معلوم نه وي او عدد هم معلوم نه وي چې کوم عدد راغلی یعنې عددونه ګډوډ راغلي لکه څه رقم موږ ولرو 6.15 1 3 2 1 6 او داسې ټکی ټکی اوس موږ نه پوهېږو چې دا عدد کم یو عدد ده او بعد وو نه کوم عدد راځي صحیح ده نو او شمېر یې نه ده معلوم چې څو دانې دي نو شمېر یې معلوم نه ده او عددونه هم چې دي یو رقم نه دي نو دې ته موږ بیا چې وایو غیر نسبتي عدد ورته وایو یا کله چې موږ ولیکو یو عدد لرو د پای په نامه مثلا پای لیکو چې 3.15 ټکی ټکی دغسې نور عددونه هم دي ورپسې راغلي دي او د هغې د په شمېر باندې او د هغې عددونو په نوعیت باندې موږ تاسو نه پوهېږو نو دې لپاره ورته چې وایو غیر نسبتي عدد او یا هم داسې یو بل عدد لرو د ای په نامه ده 2.1 ورته وایي 2 ټکی ټکی دغسې ادامه لري چې دلته موږ دې ته هم څه رقم کسر وایو غیر نسبتي کسر یعنې غیر نسبتي معنا دا ده چې بعد د اشارې نه عدد یو رقم تکرار نه ده راغلی او شمېر د عددونو معلوم نه ده صحیح شو دغه و د اشر کسرونو ډولونه چې تاسو باید پې دې باندې ځان پوه کړئ بله خبره دا ده ګران زده کوونکو چې اشار رقمونو نه بعد چې څومره صفرونه تاسو علاوه کولی شئ مشکل نشته ده یعنې که زه یو عدد ولیکم چې 4.15 نو کولی شئ دلته یو صفر علاوه کړئ لکه موږ تاسو چې په مخکې طبیعي عددونو کې ویلي کله چې لیکه 4 او د چپ خواته هم دې ته یقین خواته موږ صفرونه ورکول او عدد کې هېڅ تغییر نه راتله همداسې موږ کولی شو چې اشاري رقمونو کې بعد د اشاري عدد نه یعنې ښي خواته څومره صفرونه چې وغواړو ورکولی شو نو لکه دا ولیکو چې 4.15 یا بل صفر ورکړو بل صفر ورکړو څومره صفرونه چې ورکوو مشکل نه لري یعنې لیکو 1.2 دا برابر ده د 1.20 ورسره برابر د 1.200 برابر د 1.200 داسې ټکی ټکی ادامه لري نو موږ بعد د اشارې نه چې څومره وغواړو صفرونه یعنې بعد د اشاري د رقم نه عدد نه څومره صفرونه چې وغواړو
لیکلی شو او کوم مشکل نشته چې دا موږ پس ته نور عملي وکړو ان شاء الله ترې استفاده کوو. صحیح ده. دا ګران زده کوونکو د نن لوست چې تاسو لږ د اعشاري عددونو په معنا باندې پوه شئ، په تعریف باندې پوه شئ، په ډولونو باندې پوه شئ، ان شاء الله په نوټ یې ځان سره واخلئ، ویلي کړئ، تکرار یې کړئ او لاړ به شو بل درس ته او ان شاء الله د دې درس نه په استفادې سره هغه درس به ډېر موږ ته اسانه شي. ښه وخت.